أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشرط الخامس پنځم شرط د لمانځه چې دی هو دا الوقت وقت پنځم شرط چې دی دا نور شرطونه چې درته تیر سوله د هغه څخه پنځم شرط دا وخت لمانځه دی. اول وخت چې دی الفجر د سهار اذا هغه وخت طلع الفجر چې راوخیږي سپیدې الثاني دومي وهو دغه چې دی دا دویم سپیدې البیاض سپینوالی دی المستطیر چې غوړېدلی وي فی الافق په کنارو کې د اسمان په کنارو کې سپینوالی پیدا سي دې ته سپیدې ویل کیږي. فبطلوع برختو سره الفجر الاول د اول سپیدو الکاذب د کاذب یو قسم سپیدې اوله پلا راخیږي چې هغه ته صبح کاذب ویل کیږي، یعنی دو اول سپیدې چې هغه ته درواغجن سپیدې ویل کیږي. د لږ رڼا پیدا سي ورسته بیرته هغه رڼا ختم سي. وهو دغه اول سپیدې چې دی البیاض سپینوالی دی المستطیل اوږد یعنی اوږد سپینوالی دی لا یخرج نوزي په دغه باندې وقت العشاء وخت د ماخستن په دې باندې نوزي ولا يدخل نه داخليږي وقت الفجر د سهار وخت په دې نه داخليږي. دغه اول سپیدې په دې نه د ماخستن وخت وزي او نه د سهار وخت په داخليږي. د سهار وخت چې داخليږي هغه په دویم سپیدو باندې داخليږي چې هغه ته فجر ثانی ویل کیږي، یعنی په هغه باندې د سهار وخت داخليږي. خو په دغه فجر الاول باندې چې دا کاذب ورته ویل کیږي په دغه باندې د سهار وخت نه داخليږي. وفي المحيط او دا په محیط کې دي. اما الفجر الكاذب هر څه چې فجر کاذب دی هغه اول سهار وخت سپیدې چې دی چې اول سپیدې ورته وایي او هو دا چې دی اندادي يرتفع چې پورته سي البياض سپینوالی الكاذب دروغجن في ناحیه په طرف کې واحده یو په یو طرف کې د اسمان پورته سي ثم ورسته تلاشى بیرته ورکسیدا واخر وختها اخر وخت دغه سهار چې دی قبيل لږ د مخه دی طلوع الشمس دراختو د لمر لږ د لمر خطو څخه د مخه در دغه وخت پورې د سهار وخت چې صبح ثانی یعنی دوم سپیدې وچاودلې د دې وخت څخه شروع بیا د لمر خطو څخه لږ د مخه د لږ وخت د مخه در دغه وخت پورې سهار دی. واختلفو اختلاف کړی دی په وخت په وخت کې التي هغه وخت لا یباح چې نه دی روا فيها په دا وخت کې صلات المنز په دې کې اختلاف سته. اذا هغه وقت طلعت الشمس چې راوخت المر قال ویل دی ابو بکر محمد بن الفضلی ویل دی ما دام الانسان ترڅو پورې چې انسان يقدر قدرت لري على النظر پر کتو باندې الى قرص الشمس وټکی ته د لمر یعنی در هغه اندازې پورې چې ټکی د لمر د سړی پر سترګو باندې برابرې سړی ورته کتلای سي در هغه اندازې پورې دلته بیا لمونځ روانه دی چې لمر راپورته سي. فهي دا چې دی په طلوع پراختو کې لا یباح نه روا کېږي په دې کې صلات المنز، یعنی چې پر لمر باندې سترګې نه برېښي در دغه اندازې پورې دغه لمونځ دلته جایز نه دی چې سترګې برېښېدل پر شروع سوله بیا دلته سړی لمونځ هم کولی سي نفلونه ورڅه کولی سي. بیا لا یباح نه روا کېږي فی په دا وخت کې صلات المنز. فاذا هغه عجز چې عجز سو عن النظر د کتلو سه یباح بیا روا دی صلات المنز په دا وخت کې چې بیا سترګې ورته پر برېښېدل نه ورته کتل کېدای بیا نو لمونځ کول جایز دی. وفي کتاب محمد د امام محمد رحمت الله علیه په کتاب کې اذا هغه وخت طلعت الشمس چې راوخت المر قدر اندازه رمحن د یوې نیزې او رمحین یا د دوه نیزو. نیزه هغه شی دی چې په خوا به جنگ پکې دی اندازه تقریبا پټه در و پټه پورې دونه اندازه لري. دغه نیزه چې د لمر راپورته سي اندازه په بل حساب باندې په د وخت په حساب باندې بیا 15 منټه در 20 منټ پورې دا اندازه سوی ده. یوه نیزه دا اندازه ده د لمر خطو څخه 15 منټه یا 20 منټه وروسته بس بیا لمونځ روا دی، یعنی دا یوه نیزه یا دوې نیزې وروسته یباح روا دی الصلات المنز په دا وخت کې. ویلا کچيري نو پلا بیان دی روا کذا ذکرو دغه رقم ذکر شوی دی په خلاصه الفتاوا په خلاصه الفتاوا کې ذکر شوی دی. او اول وخت چې دی الظهر د ماپشن بعد ورسته زوال د زوال الشمس د لمر چې لمر در سر ورواوشتي بس بیا د دې ټیمه سه او اخر وخت د ماپشن چې دی عند ابي حنیفه تفنیز د امام صاحب رحمت الله علیه اذا هغه وخت ساره چې وګرځي زویل سایه کل شی د هر شی مثلیه دو چند سوا فی زوالی ما سوا د سایه د زوال
دا د زوال سایه چې ده د هغه سایه سماسه وا 2 واره دون اندازه چې د کم شی درولې دي د هغه شی په اندازه باندې 2 واره چې شی کښیږدي در دغه وخت پورې د ماپښین وخت دی یعنی د اول سایه سماسه وا چې هغه د زوال سایه ده د زوال سایه هغه د چلمر پر سر باندې ولاړ دی چې دغه څونه سایه دغه اندازه خو معلومه سي چې یول ویشت دویل ویشت څونه اندازه سایه ده د هغه څخه بیا ورسته 2 واره چې کم شی د درولې دي د هغه شی په اندازه باندې د ماپښین وخت بیا تیریږي وقاله یاران وای اذا هغه وخت ساره چې وګرځي زویلو سایه کل شی د هر شی مثله یو مثل هغه بیا وای چې یو مثل سوله بیا د ماپښین وخت تیریږي او اول وخت چې دی العصر د مازګر اذا هغه خرج چې وته وخت الظهر وخت د ماپښین چې تیر سلو علی قولین پر دواړو قولو باندې او اخر وخت دغه مازګر چې دی ما در هغه وخت پورې لم تغرب چې نیل ودل شمس المر چې المر نیل ودلی در دغه اندازې پورې د مازګر وخت شروع دی یعنی د ماپښین د وخت څخه بیا در هغه وخت پورې چې المر نیل ودل د ماپښین وخت تیر سلو مازګر شروع سو بیا در څو پورې چې المر نیل ودلی و اول وخت چې دی المغربي د ماښام اذا هوا غربت الشمس چې المر ولوي بس د ماښام و اخر وخت د ماښام چې دی ما در هغه وخت دی لم یغب الشفق چې نه شفق غایب سوی او هو د شفق چې دی البياض سپینوالی دی الذي هغه فی الافق چې په کنارو کې دی بعد الحمره ورسته د سروالی یار په اسمان کې سروالی ښکارا شي د سروالی څخه ورسته بیرته بیا سپینوالی ښکارا کیږي چې دغه سپینوالی ورکیږي یعنی چې دا ورکسو بیا د ماښام وخت وواتی عند ابي حنيفه پنيز د امام صاحب رحمت الله علیه وقال یاران وی الحمره سروالی دی دغه شفق چې دی هغه وی سروالی دی دغه هغه دی چې سروالی ورکسلو بس بیا دی وی د ماښام وخت وواتی او اول وخت چې د عشاء د ماخستن اذا هو غاب چې غایب سه شفق علی قولین پر دواړو قولو باندې چې د شفق ختم سلو د سروالی یا د سپینوالی پر دواړو قولو باندې شفق ک پر سپینوالی باندې ک پر یو قول باندې سپینوالی دی د امام صاحب رحمت الله علیه پر مذهب باندې او د یاران پر مذهب باندې د سروالی دی چې د شفق ختم سلو بس د ماښام وخت تیر سلو بار ماخستن شروع سو او اخر وخت د ماخستن چې دی ما در هغه وخت پورې دی لم یطلع چې نه راختل الفجر الثاني دوم سپیدې یعنی چې د سهار وخت نه چاودل سهار سپیدې نه چاودل سوي در د وخت پورې د ماخستن وخت شروع دی و وقت الوتر د وتر ما هغه دی هو چې وخت العشاء د مخسن د وتر د پاره بیا دغه وخت چې د مخسن د پاره کم وخت الا خدانه انه دا چې دی مامور امر سوی دی په تقدیم په د مخوالي سره عشاء د مخسن امر په دې دی چې د مخسن منځ به در دغه وتر د مخه کیږي حتی در داسې وخت پورې لو ان رجل کچیر وسړی صلى المنزه وك عشاء د ماخستن بثوب په جامه سره وصلى المنزه وك الوتر باخره په بل جامه سره وکي ثم ورست ظهر اشکارسو چې ان ثوب جامه الذي هغه صلى عشاء چې د ماخستن فرض یې پکړی دی هغه وبه په هغه سره کانو نجاست یعنی هغه مردار ولا جامه یو سړی د ماخستن منځ په یو جامه او په یو کالو کې وکي ورسته هغه لري کله بیا یې نور کالی واغسل د وتر یې پسی وکل چې وتر یې وکل نو هغه ويعيد را وبګرځي عشاء ماخستن دون الوتر وتر راګرځول نه غواړي ولی وتر چې د په پاکه جامه کې کړی دی هغه بیرته راګرځول نه غواړي هغه فرض به خالی را وګرځي فرض خود په مردار جامه کې کړی دی فرض راګرځول د پاره غواړي وتر راګرځول نه غواړي عند ابي حنيفه ته پنځ د امام صاحب خلاف لهما یاران وای په هغه وای یا دواړه دی راوګرځي ځکه چې اول فرض کیږي بیا وتر کیږي نو چې وتر صحیح سول او فرض نصف صحیح نو فرض نصف صحیح نو وتر هم وای نصیح کیږي دی وای دا رقم لکی و استحب او مستحب دی په الفجر په سحار کې الاسفار رونا د سحار منځ په رونا کې کی چې شر رونا سي عندنا پنځ مج یعنی زموږ مذهب دادی چې د سحار منځ په رونا کې کیږي چې یو سړی پیژندل کیږي چې را روانو چې دا پلانې دي چې دا پیژندل کېدل چې په دې رونا کې به د سحار منځ کې فی الازمنه كلها یعنی په ټول وختو کې دی نه چې جمع یا دوب یا هر وخت چې بس د سهال منځ په رونا کې په ټول کال کې الا یوم النحر نه په ورځ د اختر باندې به مزدلفه تی په مزدلفه کې د اختر په ورځ باندې چې کوم منځ په مزدلفه شریفه کې کوي هغه په تیار کې کوي نور به د ټول کال کول منځونه چې دي دا د پڅش کې کولای شي په رونا کې کوي دغه د بهتر خبره ده والابراد یخوالی بکی بالظهر په ماپشن کې په سیپی په دوبی کې د دوبی د ماپشن منځونه به بیا په یخ هوا کې کیسه به ورزنډي او تقدیمها د مخوالی بکی د ماپشن منځ په شتای په ژمي کې به بیا د ماپشن منځونه را وختي ټیم تر اړي په وختي ټیمو کې بکی او تاخير زندول العصر د مازګر ما در هغه وخت پورې لم تتغیر چې تغیر نه خړل شمس المر د مازګل منځ در هغه وخت پورې د زندولای سي چې د المر تغیر نه خړل یعنی المر د هغه برېښېدو سوتلې نه وي چې سترګې پر برېښ
یعنې د سترګو د برېښېدو څخه وتلی نه وي تر دغه وخته پورې به دی د مازدیګر لمونځ کولی شي. وتعجیل تلوار به کې المغرب د ماښام وتاخیر ځنډوي به العشاء ماخستن الی ما قبل الثلث الليلي تر درېیمې پورې در شپې مستحب دي. و الى ما بعده ورسته در درېمې د شپې الى نصف در نیمایي پورې الليل د شپې مباح دي. و الى ما بعده ورسته در دې الى طلوع الفجر بیا در راختو پورې د سپېدو دا مکروه دي. دا شپه چې درې حصې کې په د اول حصه کې لمونځ کول د ماخستن لمونځ دا مستحب کار دی چې په د اول حصه کې وکړي. که چیرې په نیمایي کې وکړي په دا دومه کې بیا دا لمونځ چې دی دا مباح دی یعنی روا دی صرف روا دی د مستحبات او روا دی لمونځ کولی شي. او په درېمه حصه کې لمونځ بیا مکروه دی. په د اخري حصه کې د شپې لمونځ کول د ماخستن دا مکروه دی. بیا یعنی ځنډوي به نه د ماخستن لمونځ به سړی په د اول حصه کې کوي د شپې. اذا وکانه کچیرو بغیر عذر بلا عذر مزر نه و دغه دار کم کاوي دا کار بنکي دا مکروه دي. و اما فی الوتر په وتر کې ان کان کچیر و لا یثقو چن بالانتباه چې نو دی باوري یعنی ټنګ مضبوط نو باوري نو پر وشیدو سره او تر وتر دی کې قبل النوم د مخدر خوب کچیر دی باوري په ځان نو چې زه د سپیرا وشیږم بس دی وخت المنځ وکي د حالت د مخستل منځ دي چې وکي د ستدي وتر وکي. و ان کان کچیر و یثق باور او بالانتباه پر وشیدو سره چې دی په دې باندې ول چې قوي و چې زه راکشنستای سم د شپې بس بیا د څوکي په تاخير زندول چې دی اله اخیر الليل د اخر د شپې پورې افضل او بهتر دي. د وتر زندول در اخر د شپې پورې دا بهتر دي. کچیر یو سړی په دې باوري وي چې زه راکشنستای سم او که باوري نه وي در دې نو بیا دا بهتر چې د څه قضا کیږي چې اول یو کې بهتر خبره بیا دا د پاره. و اذا وکانه کچیر اليوم ورځ یوم الغیم ورځ د ورځ ولا د ورځ و په دا ورځ باندې په مستحب چې په الفجر په سحر کې و زوري په ماپښین کې او المغرب په ماښام کې په دې درو ټیمو کې تاخيرها ځندول د وخت یعنی چې لمونځ یې څور وځندي یعنی معنا دا عدم التعجيل ډیر تروار پر دې باندې نکي. وفي العصر په مازګر کې او العشاء په مخستن کې تعجيلها تلوار بکی د مخستن په منځ کې او د مازګر په منځ کې په دې دوه کې به تلوار کې د ورځ په ورځ چې ورځ د په خوا چې غړیانی او ساعتونه دا نه ول د دې لپاره د هدایت ولو چې دی به د سهار د ماپښین د ماشال منځ دا ځنډي لږ په د ورځ په ورځ باندې او د مازګر او د مخستن منځ به جر تلوار جن به کی په هغه کې به ځنډ نه کی چې ځنډي هغه به بیا جر کی. اما الاوقات التي تكره فيها صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.